زمونږ په عامو خلکو کې یو خبره مشهوره ده، کله چې د چا سترګه رپېږي نو یاره څه افت را روان دی یا څوک را روان دي. د دې سترګې رپېدلو نه هغوی دا مطلب اخلي چې یا څه افت را روان دی یا څوک میلمانه را روان دي. حالانکې داسې نه ده. کله چې د انسان سترګې رپېږي نو د دې مطلب دا دی چې ستا په وجود کې د میګنیشیم کمی راغلی دی. کله چې زمونږ په باډي کې د میګنیشیم کمی راشي، میګنیشیم ډیفیشنسي راشي، نو بیا د انسان سترګې رپېږي. نو که چاته د سترګو رپېدل شروع شي، د دې مقصد دا نه دی چې یا افت را روان دی یا میلمانه را روان دي، دا ستا په وجود کې د میګنیشیم کمی راغلی. په خپل خوراک کې میګنیشیم شامل که، نو ستا سترګې رپېدل به ودرېږي، بیا به نه افت راځي او نه به میلمانه راځي. اوس که تاسو غواړئ چې موږ په خپل وجود کې میګنیشیم کمی ختم کړو، د میګنیشیم مقدار برابر کړو، نو تاسو د میګنیشیم کمی پالک، بادام، کیله، کدو وغیره دا قسم خوراکونه استعمال کړئ، ستاسو په وجود کې به د میګنیشیم کمی پوره شي، بیا به ستاسو سترګې نه رپېږي، بیا به نه افت راځي او نه به میلمانه راځي. اصل کې د میګنیشیم کمی دی، د میګنیشیم کمی پوره کړئ، بیا به دا قسم مسلې تاسو ته نه راځي.